السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د پاکستان او د اسټرالیا چې کومه سبا زبردسته مقابله ده چې کوم پرون میچ و هغه خو پاکستان بیللو، خو د بده مرغه پکې باران شو، 7 اورو ته راغو. خو چې کومه سبا مقابله ده د خالي په ورځ، د هفتې په ورځ، نو دغه به شروع کېږي په 1 بجه. امید لرو چې اسټرالیا له په اسټرالیا کې په دغه دویم میچ کې شکست ورکړو. او که تاسو سوچ وکړئ دوستانو، نو د اوډیای چې کوم سیریز و نو هغې کې مو اولنۍ لوبه پاکستان بایلله او دوه لوبې وګټلې او سیریز یې وګټلو. نو کیدای شي داسې پاکستان ټیم بیا وکړي. اول لوبې خو بایلله، د بده مرغه باران و، 7 اورې شو، سکور پرې ډېر و. خو الله مالک دی، موسم خو اوس ښه ښکاري. ډېرو ملګرو تپوسونه کول چې باران څه خو باران پکې سبا تقریبا 50% دی. نو امید لرو چې انشاءالله باران ونشي او دغه د پاکستان او د اسټرالیا مقابله وګورو. بل دوستانو، پاکستان ټیم یو غلطي دا کړې ده چې دوی ځان سره هیټران نه دي اخیستي. ټول هغه کلاړین دي چې دوی به خامخا ته په پیچ ودرېږي، نو دوی به ځان په ګریز برابروي چې یو څو باله ووي نو تاله به بیا دوی چاکه وهي. نو پاکستان غټه غلطي کړې ده چې سیم ایوب یې نه دی اخیستی. بل د فخر زمان ارمان ډېر زیات عوامو محسوس کو چې یاره فخر زمان وی نو که نور څه نو دغه 3-4 چکې والی وی نو سکور به یې لږ برابر کړی و. لکه تاسو که پرون کتلي نو په 27 سکور یې لوبه بایلله. نو دوستانو چې تاسو ته یاد وي، سبا د هفتې په ورځ په 1 بجه به انشاءالله د پاکستان او د اسټرالیا میچ چالو کېږي. موسم فلحال 50% باران امکان ښیي، خو انشاءالله چې د سحر به موسم صفا شي د شپې، نو سحر ته به کخیري میچ برابریږي. امید به لرو د خپل ټیم پاکستان دعاګانې به کوو چې پاکستان ټیم دغه میچ وګټي او سیریز یو په یو شي او بل لوبه چې کومه ده هغه به فینل شي، نو بیا به د سیریز خوند پیدا شي. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو وه د پاکستان او د اسټرالیا. نو بیا که دغه د باران څه اله ګوله راغله او زه وګورم، نو که چېرې باران نو زه به تاسو سره بیا ویډیو شیر کړم. خو حاضره باران لا نشته، موسم صفا دی. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یې. د الله په امان.